په سلامون مرکلی کوم ستړي مشئ د نن پلس چینل لیدونکو وخت مو بخیر. په موکړی د نن ورځې تازه مهمو او لنډو خبرونو ته. بسم الله الرحمن الرحیم. ملا رسول اخوند وایي د جرمونو نړیوالې محکمې تورونه ناعادلانه او بې ګټې دي. په غزني ولایت کې لسګونه کسان راټول شوي تر څو د جرمونو نړیوالې محکمې د څارنوال هغه ادعا او غوښتنه وخندي چې وایي د اسلامي امارت رهبر او قاضي القضات باید د بشري ضد کړنو له امله ونیول شي. لاریون کوونکي د اسلامي امارت پر ملاتړ او د نړیوالې محکمې ضد شعارونه لیږدول او یا د پرېکړه یې غیر عادلانه او ظالمانه وبلله. قومي مشر حاجي موسی سعادت وایي ګستاخانه خبرې کړي، تاسو د ولس جوش او احساسات وینئ. دوی زموږ نظام د ولس او مسلمان ملت ته په سپکه سترګه کتلي. موږ غوښتنه کوو چې دوی د خپله خبره بیرته واخلي او بیا د عمل نه تکراروي. د غزني ولایت یو تن اوسیدونکی وایي نړیوالو چې کومه خبره او فیصله کړې ده د افغانستان د خلکو لپاره هیڅ د منلو نه ده او په عادي سترګه هم نه ورته ګوري. لاریونکي یو شمېر ځایي مسؤلینو هم ګډون کړی او وایي د جرمونو نړیوالې محکمې دعوې دوی ته د منلو او زغم وړ نه دي او د یادې محکمې څارنوال او قاضیان د خپلې دعوې او پرېکړه بیرته واخلي. د غزني ولایت د اطلاعات او فرهنګ رئیس وایي افغان ولس او په ځانګړي توګه د غزني مېړنی ولس غوښتنه کوي چې د نړیوالې جنایي محکمې هغه خبرې او تورونه چې د اسلامي امارت په مشرانو پسې یې کړي دي په بشپړه توګه ردوي او غواړي چې دا خبرې بیرته واخیستل شي. ورته مهال د اسلامي امارت غړي ملا محمد رسول اخوند رسنیو ته استول شوي خبرپاڼه کې د جرمونو د نړیوالې محکمې هغه پرېکړه غندلې ده چې د اسلامي امارت د مشر او قاضي القضات د نیولو غوښتنه پکې شوې. په اعلامیه کې لیکل شوي دا ډول پرېکړې غیر عادلانه دي او افغانان د اسلامي شریعت له مخې دا ډول پرېکړو ته کوم ارزښت نه ورکوي. اخوند زیاته کړې هر افغان د خپل مشر او کشر د ساتنې او دفاع لپاره حاضر دی او داسې غیر سنجیده پرېکړې نړۍ ته کومه ګټه نه رسوي. د افغانستان ولس له اسلامي امارت سره دوی دی او د ولس اراده داسې ظالمانه او له انصاف لرې پرېکړې نشي بدلولی. له غزني ولایت سربیره د هیواد په ځینو نورو سیمو کې هم د اسلامي امارت پر ملاتړ او د نړیوالې محکمې د پرېکړې خلاف خلکو غونډې ترسره کړې. د جرمونو نړیواله محکمې څارنوال د جنوري په 24مه د اسلامي امارت رهبر شیخ هیبت الله اخوندزاده او د سترې محکمې قاضي القضات د ښځو او بشري حقونو په نقض تورن کړل او د یادې محکمې له قاضیانو یې غوښتنه وکړه چې د نیولو حکم یې صادر کړي. د اسلامي امارت د بهرنیو چارو وزارت د جرمونو نړیوالې محکمې پرېکړې ته غبرګون کې وویل دا ډول تورونه او پرېکړې غیر عادلانه او د سیاسي اچول شوي موضوع دي او لګېدلي تورونه یې رد کړل. اسلامي امارت محمد نعیم د بهرنیو چارو وزارت د اداري مرستیال په توګه معرفي کړ. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت په قطر کې د دې ډلې پخوانی سفیر محمد نعیم د دې وزارت د اداري مرستیال په توګه معرفي کړ. تر دې مخکې د افغانستان انټرنیشنل خبر ورکړی و چې طالبانو په دوحه کې د افغانستان سفارت سرپرست محمد نعیم کابل ته غوښتی او د هغه پر ځای سهیل شاهین ټاکلی دی. سرچینو د مرحوم 18 ویلي و چې نعیم وردګ د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نوی اداري معین ګمارل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت نن دوشنبې د سلواغې ومه په خپله ایکس پاڼه کې د خبرپاڼې په خپرولو سره ویلي چې د دې ډلې د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقي له لوري ښاغلی محمد نعیم د یوې غونډې په ترڅ کې د وزارت رئیسانو معاونینو او کارمنانو ته د وزارت د اداري مرستیال په توګه معرفي شو. د طالبانو په خبرپاڼه کې لیکل شوي چې دا ټاکنه د دې ډلې د مشر هیبت الله د حکم پر اساس شوې ده. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د معلوماتو له مخې په لومړیو کې محمد نعیم د دې ډلې د فرهنګي کمیسیون غړی و. بیا وروسته په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر د غړي ترڅنګ واک ته د دې ډلې د رسیدو سره په دوحه کې د افغانستان د سفارت سرپرست په توګه کار کوه. د طالبانو له وروستیو ګمارانو څرګندېږي چې دغه ډله هڅه کوي په دوحه کې د خپل سیاسي دفتر فعالیتونه کم کړي او پر سفارت تمرکز ډیر کړي. درنو لیدونکو دا وه د نن ورځې خبري ټولګه. د غوږ نیونې او توجه مو نړۍ مننه. تر بلې خبري ټولګې ښې چارې او ښه وختونه ولرئ.